السلام علیکم ورحمت الله. عزیزانو، خبره په نیمه کې پات شو. موږ چې نن په خپل ټولنه کې ستونزې لرو، موږ مسلمانان کافران یو. مسلمانان یو خو کافران یو. موږ خدای منو خو د خدای خلاف کوو. هر هغه کار ظلم، غصب، منافقت، درواغ، حرام خوري دا د خدای دښمنی ده. موږ کوو. موږ وایو چې خدای پاک په هر شي باندې قادر دی او د مولایانو واقعیات هم بیانوي چې په توره شپه او په توره تیږه او په تیږه کې دننه او تور میږی او د میږي د خپو خرپاره اورو. لیکن نه، مازې او ماشوم مو نه ګوري او څوک مو نه ګوري. د خدای پروا نه لرو. داسې ورباندې خوړېږو، داسې غړمبېږو ورباندې په هر حرام باندې. نو ځکه د خدای عذابونه دي په موږ او تاسې باندې. دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت برکت چې دعاګانې کړي چې الله داسې عذاب ورونه مورونه او دغه شینه مره پر ښکته کوي، همدغسې وژنه لکه دا نن چې موږ خدای پاک په خپل رور باندې وژني. نو دا د خپله لاسه په موږ کې دي، دا به منو. او چې څوک یې نه مني هغه بیا دوچنده کافري. موږ او تاسې به دا لیدلي چې عزیزانو دا خبره ډېر درد نه لري چې تا ته څوک وایي چې عبدالله، احمد او محمود تا پسې داسې ویلي او بیا چې مخ شي هغه وایي ما نه دي ویلي. نو زه په منځ کې دوه کسان دي، نو په چا به یې ثبوت کړي چې احمد به ویلي که محمود به ویلي او که ده به ویلي. یو داسې وي چې مخ په مخ درته وایي چې مذهب د ډډ کم او بوک به ده کم او پرتوک به ده وباسم، او بیا سبا یې چې ما نه دي ویلي درته ګوري او تا ویلي دي. نو دا خو د چا د زړه نه وځي. انسانان یو موږ او تاسې باور وکړئ چې ما ته داسې خلکو چې ما ډېر امیدونه ترې لرل، دا نه چې ما ته به څه راکړي، څه به ما ورکړي وای، څه چې په نړۍ کې شته خدای ما ته راکړي دي. د دې نه زیات هېڅ نه غواړم. یا رب العالمین، مازې دومره غواړم چې د چا مرسته وکړم. نور په خوراک کې او په هېڅ شي کې د خدای نه د خدای نه ښه صحت غواړم، ښه چې ما وبخي او رومه نه نیسي چې او مړ سترګیا تا ته ما ژوند درکړی او تا ته ما هر څه درکړي او تا ما دپاره څه کړي دي. مازې دغه د خدای غواړم. خو دې انسان ته ما ګیله وکړه او دې ما ته داسې جوابونه راکړل چې هغه د دغه منځ یې راته وسازه او تر مرګه پورې زما امیدونه داسې کړل چې د شرم یې بیا یاد هم نه کړم. موږ او تاسې مسلمان انسانان یو، بیا پښتانه یو، بیا مسلمانان یو، په اشارې باندې پوهېږو. دا کارونه دي چې موږ او تاسې په خپلو منځو کې یو بل باندې داسې کبر کوو، یو بل ته داسې سپکاوی کوو، د یو بل داسې د احساساتو سره لوبې کوو چې حد نه لري. او بیا څه کوو؟ د خدای پاک نه تمه د جنت الفردوس لرو او ځایم او ډېر ښیم او بس داسې خپل صفتونه چې د پیغمبرۍ دعوې، صحابه خو د ده په مخ کې هېڅ نه دي، د پیغمبرۍ دعوې به کوي. عزیزانو، مه د چا د پیغمبرۍ په دعوو باندې غلطېږئ، مه د چا په چالاکۍ باندې غلطېږئ. ځانونه مو ساتئ، یو بل ته خیر ورسوئ، یو بل ته نصیحت کوئ، یو د بل نه قربانېږئ. خو چې پوه شوئ چې حرام چک دی، چې پوه شوئ چې ازلي بدبخت دی، چې پوه شوئ د خدای دښمن دی، چې پوه شوئ په ژبه کې په خوله کې څو ژبې دي، چې پوه شوئ په مخامخ یو په اشا بل دی، چې پوه شوئ دومره خوله لري خو دومره خبرې کوي، ځان ته نه وساتئ. په دې کې مو خیر دی. صحیح ده. الله مو ژوندي لره، ښاد و آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.